پاژواک صاحب په خیر راغلی. مننه همدرد صاحب، په خیر راغلم. زه ډېر ښه. فیاض صاحب ته څنګه یې؟ ښه یم همدرد صاحب، تاسو ښه یه؟ الله دې لره مننه. چې ولې که نه چې یخېږي. پاژواک صاحب دا خبرې خو به کوو. زه درته مړه یو جالب کس وښیم. هغه ماشوم درته ښکاري؟ بالکل راته ښکاري. دا ما سره په دفتر کې دلته کار کوي. نو دا دومره قمقل دی که نه چې ده ته زه په میز باندې د 500 افغانیو او د 50 افغانیو نوټ ږدم او ده ته وایم چې ته راشه دې کې کم یو غټ دی. نو دا د 500 افغانیو لوټ پرېږدي او د 50 افغانیو نوټ اوچتوي. دا دومره کمقل دی. ته به یې منې او که نه یې منې؟ یاره همدرد جانه دا خو در سره بیخي زه نه منم. مړه سړیا د ده خو عمر د 10 کالو څخه ډېر دی. دا به دومره نه پوهېږي چې د 500 او 500 افغانیو ترمنځ توپیر نشي کولی. دا خو زه بیخي نه منم. ښه ته نه منې که نه؟ اوس یې ګوره اوس یې درته ښیمه. فیاضه ته ورته اواز وکړه. ای ماشومه دې خوا راشه. پاژواک صاحب اوس ګوره ښه د دې قمقلتوب زه تا ته ښیم. مهرباني صاحب دغلته کښېنه ته. دا راته ووایه چې دې کې کم یو نوټ غټ دی او ما هغه اوچت کا او ستا شو. پاژواک صاحب ما درته نه ویلي دا دومره غټ کمقل دی. عمر یې د 10 نه زیات دی. دا خو ډېر زیات ساده دی په خدای. ما ته دا زنګ را روان دی. زه دې سره خبرې کوم بیرته راځم. السلام علیکم. ښې جوړې؟ ای ماشومه دې خوا راشه. ته خو دومره لوی ماشومې او تر اوسه پورې په دې نه پوهېږې چې د 500 افغانیو لوټ غټ دی او که د 500 افغانۍ. دا ولې؟ ماما جانه دا زما رئیس چې دی دا هره ورځ یو کس نه یو کس ته زما د کمقلتوب کیسه کوي او هره ورځ همدغه تجربه په ما کوي او زه هم راځم د 500 افغانیو لوټ پرېږدم او د 50 افغانیو لوټ جګوم. له دې څخه دوی د خوند اخلي او ما ته خپله مدن رارسي. خو که کومه ورځ ما د 500 افغانیو لوټ اوچت که نو دا لوبه به ختمه شي. ژوند هم همدغسې مثال لري. ماما جانه اړینه نه ده چې په هر ځای کې هوښیار اوسو. ځینې وختونه د ستاسو ګټه او د نورو خوشحالي د ستاسو د کمقلتوب په تمثیل کې وي. ماما جانه زه به لاړ شم، ډېر کار راته پاتې.